بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترمو د نن ورځې حدیث د عائشة رضی الله عنها څخه روایت دی. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. رواه أبو داود. دی حدیث کی عائشہ رضی اللہ عنها زمونږ استاد مسلمانانو مور د رسول صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. هغه فرمایي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې په تحقیق سره مؤمن مسلمان انسان چې دی کس چې دی هغه درجه حاصلوي او اجر حاصلوي په خو اخلاقو باندې. د چا درجه حاصلوي لکه یو سړی چې همیشه روژه نیونکی او داغي اجر حاصلوي او درجه د دایمي منځ کوونکی درجه حاصلوي. دا صرف په خو اخلاقو باندې او دې کې ډیر زیات نور حدیث راغلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله عنها پوښتنه وشوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق چې هغه ویل اخلاق قرآن. نو اخلاق یوازې ښه خبره کول دې پورې رابطه نه لري. ښه خبره کول دا د اخلاقو یو جز دی. ښه خبره کول په خندا خبره کول، غصه خپله کنټرولول، خلکو ته نفع رسول، خلکو ته ځان د خلکو د ضرر نه بچ ساتل چې خلکو ته ضرر ورسي، او هغه کسان چې هغه ظالمان دي د هغې نه ځان ساتل، او هغه کسان چې بد اخلاق دي او خلکو ته ضرر رسیږي د هغوی سره نه کومک کول. که هر څوک که هغه پلاري وروري موري هر څوک نو د هغې سره نه کومک کول. ځکه قرآن کې موږ او تاسو ته الله تعالی فرمایي چې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسې په ښو کارونو کې ښه کار موږ ویلي چې یوازې مونځ او داس روژه دا دي کې شک نشته دی، خو ښه کارونه په دغه شي کې انحصارول یا منع کول دا نه دي. دا ټول هغه ښه کار چې هغه د بندگانو لپاره او د انسانانو لپاره بلکې حیوانات او حشرات او د هر شي لپاره چې هغه فایدهناک او هغې ته فایده ورسیږي دا ښه کار دی، ښه اخلاق دی. نو ښه اخلاق ځان کې جوړول دومره غټه درجه لري او په دې لاره کې که بیا تا ته کم ضرر رسیږي په هغې کې ته باید صبر وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی ورته ویل یا رسول صلی الله علیه وسلم د صله رحمۍ کې ډیر اجر دی او الله تعالی قرآن کې هم فرمایي او حدیث کې ته موږ ته فرمایي چې تاسو صله رحمي وکړئ. خو زما خپل زه ورسره ښه کوم هغه زما د خو مقابل کې ما سره بد کوي. په ځای دې چې ما سره ښه وکړي بد راته رارسوي او زه ورسره ښه کوم. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې همدغه چې دی همدغه احسان دی، همدغه صله رحمي رسول دي. که چېرته ته م ورسره ښه وکړي او هغه ستا د مقابلو کې هغه هم د سره ښه وکړي نو دا خو بدله شوه. ته بدله غواړې هغې ته بدله درکړله. تا ورسره قرض وکړو بل ورسره د هغې قرض کوي یا تا ورسره کومک وکړو ته محتاج شو هغې سره کومک وکړو. هغه ورته ویلې چې صله رحمي رسول همدا دي چې ته ورسره ښه کړې او ستا هغه د ښه مقابلو کې په ځای دي چې ښه در سره وکړي هغه در سره بد کوي نو ته په دې باندې صبر وکړي، په دې باندې تا ته اجر دی. نو دغسې ښه اخلاق چې دي هغه په دا ټول شیانو کې دي شامل دي. پرونه موږ حدیث کې ویلي چې بهترین مؤمن هغه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث فرمایي چې مسلمان نشي کېدی، مسلمان نه کېدی چې څوک درې وارې وایي، څوک چې یو خپل همسایه ته او ګاونډي ته ضرر رسوي اگر چې هغه ګاونډي فاسق او فاجر اگر که هغه کافر خو ته به د هغې د ضرر نه ځان ساتي. نو مطلب دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او په نور حدیث کې دا دی چې هغه ته خیر ورسوه. نو که خیر نشي رسولی د شر نه ځان بچ کا. نو په دغې کې په خو اخلاقو باندې دغه ټول شیان پکې شامل دي. د خپلو بچو سره، د خپلې ښځې سره، د خپلو ورونو سره، د مور سره، د ګاونډیانو سره، د مسلمانانو سره، د هر انسان سره که کافري مسلماني خاصتا هغه کسان چې په اروپا کې اوسیږي د هغې په خو اخلاقو باندې کولی شي ډېر خلک مسلمانان کړي. لکه څنګه چې پخوانیو صحابو اندونیزیا او مالیزیا او ډېر داسې ځایونه وو چې هغه د جهاد په زور باندې یا د جنګ په زور باندې نه دي شوي، په خو اخلاقو د وجې نه خلک مسلمان شوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو کوم وفدونه چې راغلي د هغې اخلاق یې جلي د هغې نه خبرې اورېدلي ډېر خلک هغه په اسلام کې خپله شامل شوي. که هغه زه د مسلمانانو نیولي مي
په زور خو اسلام د چا نه قبليږي نو هغه د مسلمانانو د اخلاقونو متاثر شوي نو الله تعالی دې موږ او تاسو د عمل توفیق راکړي ول دې ماته او بیا تاسو ته د عمل توفیق راکړي الله تعالی زموږ اخلاق خسته کی چې دغه سي د روزي او د تهجد کوونکی چې همیشه هغه ولاړی د زموږ استاد وسنه پوره نه دي نو داغي درجه حاصل کو ځکه چې په ورځ د قیامت کې دغه شی موږ تاسو ته په کار راځي په مرګ کې موږ ته په کار راځي په قبر کې موږ ته په کار راځي او په ژوند کې به زموږ استاد ان شاء الله تعالی برکت واچي الله تعالی دې موږ تاسو ټول توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین